شپه مې غېږ کې ونیسي سهار مې غېږ کې ونیسي شپه مې غېږ کې ونیسي سهار مې غېږ کې ونیسي ژوند راته ګلزار کړي چې دلبر مې غېږ کې ونیسي سر دې په اوږه ږده مته زلفې په ما واچوه سر دې په اوږه ږده مته زلفې په ما واچوه پرې چې د مغولو دا لښکر مې غېږ کې ونیسي ما ویل چې وګوره سپوږمۍ مې کټ ته ودرېده ما ویل چې وګوره سپوږمۍ مې کټ ته ودرېده ویې ویل ایره به شي چې لمر مې غېږ کې ونیسي او یا ملګرو کله کله خوب کې جمال وینمه یا ملګرو کله کله خوب کې جمال وینمه راشي لیوني غوندې او تر مې غېږ کې ونیسي سلامونه احترامات نیکې هیلې مې قبولې کړئ درنو ملګرو قریب الله اتل یم او تاسو له مامون ټي وي چینل څخه د غزل مازدیګر خپرونه ګورئ د خوښۍ ځای دی د ویاړ ځای دی چې په نننۍ خپرونه کې راسره داسې یو څوک مېلمه دی چې د دې تعارف ته د دې معرفت ته به هېڅ اړتیا نه وسي دا به دې خاطر چې په لرو بر زیات پښتانه دې پېژني نو د نننۍ خپرونې مېلمه مو د غزل مازدیګر کې موږ سره مېلمه بابرزی صاحب دی بابرزی صاحب ته هرکلی او ستړي مه شئ وایم ستړي مه شئ بابرزی صاحب پخیر راغلی اتل صاحب ډېره مننه تاسو خو داسې یاستئ ځوانان یاستئ د خپل وخت د ارزښتونو خبرې کوئ زموږ نه پیاوړي یاستئ زموږ نه لاسبر یاستئ نو زه هم خوشحاله یم د خوشحالۍ احساس کوم چې نن تاسو سره ناست یم تاسو هغه د فکر قهرمانان یاستئ او ستا غږ سره هم زه هغه که شعر دی په کوم احساس چې شعر جوړېږي ولې تا په هماغه احساس باندې شعر ژوندی کړی دی هماغسې یو د ترنم یو چوکاټ یې ورته کړی دا ګډ ارزښت یې موږ او تاسو ټول باید دې ته کار وکړو زما خوشحالۍ احساس کوم چې نن تا سره ناست یم ځکه زما او ستا دغه د ننګرهار چاپېریال چې دی دا هم سره شریک دی د خپل هغه د دې چاپېریال رنګونه هم په شعر کې شیندلي دي د دې ټول نه پکې شته دی الله مباد لره بابرزی صاحب خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره د ویاړ ځای دی فخر در باندې کوو بابرزی صاحب بخښنه غواړو داسې دی دغه تا چې هغه نوم ورکړی ځکه دغه نوم کې هر څه چې دی سړی هغه هنریت لټوي که نه د غزل دغه مازدیګر چې دی که سهار دی سړی دا شپه داسې ده لکه هغه سپینه صفا که نه سړی څنګه ډکه شي نو دغه د غزل مازدیګر هم داسې یو هنري نوم دی ځکه دا موږ شعر و شاعرانو ته چې دی دغه زموږ په شعر و شاعرۍ کې یو ګډ نوم دی فطرتي نوم دی ډېر ښکلی نوم دی مننه مننه بابرزی صاحب بابرزی صاحب یو غزل درڅخه اورو څو دغه مینهوال د غزل څخه برخمن شي تم دې ناسته پرو یو غزل دی ښه په ځان به لمر ومه دا ستا په سر به سوری ومه په ځان به لمر ومه دا ستا په سر به سوری ومه د سترګو توره ستا په هر نظر به سوری ومه چا چې زما بیرغ نیولی د سینې پورې و چا چې زما بیرغ نیولی د سینې پورې و د کرښې دواړه خوا په کوڅه پر به سوری ومه او اتل صاحب چا چې د ګلو لو کوو په لارې نه ورتلمه چا چې د ګلو لو کوو چا چې د ګلو لو کوو په لارې نه ورتلمه چا چې د ګلو کر کوو په کر به یې سوری ومه ډېر او لکه د ستورو تورو شپو به تښتولی ومه لکه د ستورو تورو شپو به تښتولی ومه په تا به ورځ ګرځېدم په غر به م سوری ومه په دا شعر و شاعرۍ کې م سړی کله په پا وخته لاړ شي بابرزی ته د شاعرۍ نه مخکې داسې څوک وي بابرزی ته د شاعرۍ نه مخکې داسې څوک وي د ښوونځي بام د جومات په ور به سوری ومه او په ځان به لمر ومه دا ستا په سر به سوری ومه د سترګو توره ستا په هر نظر به سوری ومه بابرزی ته د شاعرۍ نه مخکې داسې څوک وي د ښوونځي بام د جومات په ور به سوری ومه ډېر ښایسته درنو ملګرو بابرزی صاحب څخه م غزل واورېدلو بابرزی صاحب اوس مصروفیت مو په څه سره مصروف یاستئ مصروفیت مو څه شی دی یو اته کاله مې شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون سره مختلي خپرونو دغه د ادبي خپرونو یعنې هغه بنسټ ایښودونکي د شمشاد تلویزیون نړیوال تلویزیون هغې نه وروسته او دا اوس مهال د خورشید نړیوال راډیو تلویزیون په یو ټکي سره چې د هغې کار کوي ډېر خوشحاله شو بابرزی صاحب وروستی کلام درڅخه اورو
په دې وخت کې دغسې چل دی د مور غږ چې نه وي د سولې غږ نه وي هغه نړۍ مړه کېږي او زموږ او ستاسو هغه شریک ګډ ارزښتونه چې دی سوله دا موږ د دې لپاره باید ټول کارو د سولې لپاره ځکه په افغانستان کې او تلپانې سوله رسمي مرکز څو شپه ورځه د مامون چې دغه دعاګانې ځکه په دې افغانستان کې ډېر دغه زموږ فرهنګ چې دی دغه ادب هم چې دی یعنې که دغه ژوندی خپل وساتو نو زموږ تر منځ به د بېلتون کرښې نه وي زموږ په وطن باندې ډېرې سترې شپې راغبرګې شوې ډېر ناخوالو سره دا موږ ولې شاعران یو یعنې دا زموږ شاعري چې وګورئ دغه جګړه ییزو حالاتو د دغې ناخوالو او موږ هم دغې دې ته کړي دغه کله کله سړی دغه ناخوالې دومره ډېرې شي دا خپل اساس به سړی دې ته وایي چې شعر و شاعرۍ ته معنا لري نو ما هم درته وویل چې دغه د سولې خبرې موږ تاسو ته زموږ د شعر محوریت باید سوله وي ملي یووالی اتفاق اتحاد د سولې او شعر دی چې دغه دی په دې خاوره کې د سولې ورځ هغه وي په دې خاوره کې د سولې ورځ هغه وي چې نه څوک نه ښه کېږي او د ګوتې تماشه وي او د اغزو او د لمبو د لارو ستړي د اغزو او د لمبو د لارو ستړي ودرېدلي ټول د غم په دروازه وي د مورچلو جنګیالي د اوبو وزي د ستوري په لمرونو کې شپه وي په دې کلي باندې غر ټپه راوکړه په دې کلي باندې غر ټپه راوکړه د سپوږمۍ په شپه اتڼ او د نګریزو کرونده وي او په دې کلي باندې غر ټپه راوکړه تلسیا د سپوږمۍ په شپه اتڼ او د نګریزو کرونده وي او د دې نوي کوژده شوي ځوان په خوښه څو سندرې په بیرغ او څو سندرې په شمله وي د دې نوي کوژده شوي ځوان په خوښه څو سندرې په بیرغ او څو سندرې په شمله وي او سوله هلته د بري پړاو ته رسي چې د باغ سپینې کوترې د خبرو بدرګه وي او د چنار په څانګه څانګه د چرچڼو مرغو شور وي راځئ ځالې بېرته راوړو ټوټکۍ زموږ وي چنار په څانګه څانګه د چرچڼو مرغو شور وي راځئ ځالې بېرته راوړو ټوټکۍ زموږ مېلمه وي د دې مور سترګو کې اوښکې د یو جوړ نظام دوام او د جنګونو جنازه وي د دې مور سترګو کې اوښکې د یو جوړ نظام دوام او د جنګونو جنازه وي اتل صاحب دا بیا کې ما ډېر خوښېږي چې او د طالب مور د عسکر د مور نه پوښتي د طالب مور د عسکر د مور نه پوښتي د دې سولې کوټیګانې چا سره وي چې زما او ستا زامن له جنګه راشي یو زما څنګې ډبه وي بل د ستا څنګې ډبه وي د دې مور سترګو کې اوښکې یو جوړ نظام دوام او د جنګونو جنازه وي مور رنځوره مور رنځوره مور زهیره مور خفه وي چې د زوی لاس کې ټوپک وي چې د زوی لاس کې لنده وي مور رنځوره مور زهیره مور خفه وي چې د زوی جامې خیرنې او شلېدلې پیسه وي مور رنځوره مور زهیره مور خفه وي چې د زوی جامې خیرنې او شلېدلې پیسه وي مور رنځوره مور زهیره مور خفه وي او چې زوی پردی مزدور او شلېدلې کوي په دې خاوره کې د سولې ورځ هغه وي چې نه څوک نه ښه کېږي او د طالب مور د عسکر د مور نه پوښتي د سولې کوټیګانې چا سره وي چې زما او ستا زامن له جنګه راشي یو زما څنګ کې دمه وي بل د ستا څنګ کې دمه وي مثلا ما خو ستا په زړه باندې دغه وکړو خو یا تا سره څه دي هغه زموږ امانت دی نو خوب ترنم کرته زه څه ترنم درته وکړم ستاسو په مخکې ترنم کولم خیر د سولې دغه فرق دی ولې نه وبکړم سلام یو څو دی زما د ملګري خرګوش شریف صاحب یو غزل دی دې جوړ کا په زړګي ټکور ټکور شي د سولې امن کور شي زما افغانستانا الله دې جوړ کا په زړګي ټکور ټکور شي د سولې امن کور شي زما افغان
افغانستانا تاکي تیر شوي شهیدان دي چې دي ژوندي هغوی غازیان دي چې دي ژوندي هغوی غازیان دي تا چې بدګوري نو تو ورلاس رور شي د سولې امن کور شي زما افغانستانا و د سولې امن کور شي زما افغانستانا او دغه شعر هم دی چې دا به کارونکی وي دا به رسنه کېږي انشاءالله ولې هغه بل د سولې شعر به هم د خیرني په وخت کې ستا په اواز کې واورو ژوند مې شو باران باران چې ته راغلې ژوند مې شو باران باران چې ته راغلې کلي ته چې نه راغله کلي ته اوبه راغلې ژوند مې شو باران باران چې ته راغلې کلي ته چې نه راغله کلي ته اوبه راغلې ژبه مې سلام چې درته ګونګه شوه ژبه مې سلام چې درته ګونګه ژبه مې سلام چې درته ګونګه شوه زړه پسې راغلی یو ښه راغلی سم په غوړېدلې ټنډه وخانده ګل به غوړېدلې په زړه راغلی او سم لکه روژې پسې اختر اختر څه خوږه خوږه دعا په خوله راغلې او زه چې زنګېدلی نن په لاره ځم ویښې دې یاد خیاله کې ویده راغلی دغه د اشنا د ګرانښت نښې دي دغه د اشنا د ګرانښت دغه د اشنا د ګرانښت نښې دي نوم مې چې ستا واخېسته په وره راغلې او ته مې عقیدې غوندې سپېڅلې زه د مونځ دوام زه د مونځ ثواب ته په مانځه راغلې اتل صاحب او ژوند بابرزی داسې بدرنګ شوی دی ژوند بابرزی داسې بدرنګ ژوند بابرزی داسې بدرنګ شوی دی زه له جنازې ته له واده راغلې او ژوند مې شو باران باران چې ته راغلې کلي ته چې نه راغله کلي ته اوبه راغلې او دوه بېرته دا افغانستان ته چې وایي ګران افغانستان پکې نامه د سړي جوړه شي ګران افغانستان پکې نامه د سړي جوړه شي او خپل وطن جنت پکې نامه د سړي جوړه شي ګران افغانستان پکې نامه د سړي جوړه شي خپل وطن جنت پکې نامه د سړي جوړه شي کله چې د خپل بیرغ د سوري لاندې ودرېږي لاس مو د واجب وي او سیره د سړي جوړه شي خپل وطن جنت پکې نامه د سړي جوړه شي او دلته به یو څوک د مینې غږ در باندې وکاندي دا خړې کوڅې د ګلګزار در باندې نه کاندي رنګ به دې تازه وي دبدبه د سړي جوړه شي وطن جنت دبدبه د سړي جوړه شي اوس بیتونه دي که نه لنډ وایي مینتوبه دا معنا د یو جانان وي مینتوبه دا معنا د یو جانان وي چې د زړه نه یو سړی در باندې ګران وي او چې د زړه دمه په کوم ځای کې جوړېږي د مورغېږ او خپل وطن افغانستان دی د مورغېږ او خپل وطن افغانستان ډېر ښه وزیر صاحب ډېر خوند یې وکړو سامنے ډېرې مرکې کړي دي ستاسو مرکه زموږ لپاره ډېره ښایسته وه نه موږ دا خو ډېر ما وویل چې دلته خو ننګرهار کې ډېر داسې په دې سیمه کې ځوان نامتو پیاوړي لاسبرې شاعران دي همیشه تاسو ورسره مرکې کړي موږ د هغو پسې ځکه موږ خو ډېر پخوا شاعري کوي خو د هغو په شاعرۍ کې ډېر نړیوالی بس تاسو د هغوی سرلاري یاست پرمختګ راغلی دی په هر څه کې د هغو ټکي نوي دي معنایي ستوري دي د شعر موضوع نوې ده کور آباد و په تا سره څه ملګري وو خدای دې وکړي چې ستاسو دغه د غزل مازدیګرۍ زموږ په دې مرکه باندې ښکلی شي او زموږ د هغه د ادب زموږ د بختور کلتور د غوړېدا لپاره یو څه وشي مهرباني خوشحاله اوسئ او وزیر صاحب چې وخت مو راته راکړ الله هم ښه لره ډېره مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله مهرباني درنو ملګرو دا وه د مامون ټي وي څخه د غزل مازدیګر خپرونه چې درته مو وړاندې کړله تر بلې خپرونې نه اجازه غواړو